دا وخت تاسو لا یو افسوسناک خبر درکو لکی کې د واده کور په ماتم کې بدل شوی دی د لکی مروت په ظفر ممخیل علاقه کې د جنجیانو یو گاډی د حادثې ښکار شوی دی چې پکې 2 تنان مړه او 13 نور جوبل شوي دي د ریسکیو ذریعو تر مخه د جنجیانو پیک اپ گاډی د بنو لا لنډ واته روانو افسوسناک خبر دی د لکی کې د واده کور په ماتم کې بدل شوی دی لکی مروت په ظفر ممخیل علاقه کې د جنجیانو یو گاډی د حادثې ښکار شوی دی چې پکې 2 تنان مړه او 13 نور جوبل شوي دي ریسکیو ذریعو تر مخه د جنجیانو پیک اپ گاډی د بنو نه لنډ واته روانو چې انډس هایوے باندې د حادثې ښکار شو ژوبلو کې زیات ماشومان او زنانه دي کم چې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي افسوسناک خبر دی لکی کې د واده په کور ماتم د لکی مروت په ظفر ممخیل علاقه کې د جنجیانو یو گاډی د حادثې ښکار شو چې پکې 2 تنان مړه او 13 تنان جوبل شوي دي د ریسکیو ذریعو تر مخه د جنجیانو پیک اپ گاډی د بنو نه لنډ واته روانو چې انډس هایوے باندې د حادثې ښکار شو ژوبلو کې زیات ماشومان او زنانه دي کم چې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي افسوسناک خبر دی د لکی مروت علاقې لکی کې د واده په کور ماتم جوړ شو د لکی مروت په ظفر ممخیل علاقه کې د جنجیانو یو گاډی د حادثې ښکار شوی دی چې پکې 2 تنان مړه او 13 نور جوبل شوي دي ریسکیو ذریعو تر مخه د جنجیانو پیک اپ گاډی د بنو نه لنډ واته روانو چې انډس هایوے باندې د حادثې ښکار شو ژوبلو کې زیات ماشومان او زنانه دي کم چې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي